نبی علیه الصلوة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي زما پر امت داسې زمانه روانه ده واورې چې دا شرک دی په بدنو کې دا رقم اثر کوي لکه تور میزان چې ورلاکي صحیح وایي دا بخاري شریف روایت وایي دا شرک به یې په بدنو کې داسې اثر کوي لکه تور میزان چې ورلاکي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یا رسول الله د الله نه پرته چې د بل هېچا عبادت نه کوي بیا هم مشرک کېدلی شي نبي علیه الصلوة والسلام وایي داسې کېدلی شي لکه د ده په بدن کې چې تور میزان ورلاکي دی پریشان شو د الله رسوله د شرک څه اوس څنګه زه خلاصون پیدا کړم د الله رسول وایي زه به تا ته داسې دعا در وښیم دغه دعا یې زده کړي علماو ته ورسي دا دعا یې زده کړي بیا به ته په شرک نه مبتلا کېږې کومه دعا ده اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم اللهم اني اعوذ بك في ما سره وایي دا یو رخ به عداس پروا نه دی اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك بما لا أعلم يعني إيه لا زه د هغه شرک څخه پناه غواړم په تا سره چې زه په خبره یم چې دا شرک دی او که چیرې په خطایي کې راڅه شوی زه خبر نه یم په هغه باندې ستاسو معافي غواړم ما معاف کړه دا دعا یې زده کړئ که نه یې په پښتو باندې زده کړئ ما له ټولو علما سره تعلق پیدا کړي آخرت زموږ اصل مرکز هغه دی دا دنیا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل په دنیا کې داسې اوسه لکه یو اجنبي سړی ناولی سړی دا بل ملک چې دلته اجنبي سړی داسې څنګه شاوخوا ګوري دا زه خوند نه ورکوي په دنیا کې باید ته دا رقم بېقراره یې او عابر السبیل یا داسې سړی لکه سړی چې په لار باندې روان وي مسکین سړی په لار روان وي څنګه ناولی سړی خپل منزل ته ځان رسوي په دنیا کې دا رقم کارونه کوه خپل د منزله ځان ورسوي چې کبر دی هغه چې هر وخت خاورې در باندې راواړولې الله اکبر کبیره خاورې در باندې او نر هغه دی قریب دی هغه دی چې یو بېلچه خاورې زیاتې در باندې وغورځولې هلته نو بس ستا سوال کتاب شروع شي من ربک ما دینک ما قبلتک بیا به سوال کوي بیان ډېر اوږدې شي نور مې زړه نور غواړي چې هر څه وکړم خو اصل خبره دا یې زده کړي چې د خفي او د غټ شرک څه ځان وساتي که د چا په کور کې تصویران پراته وي په خونه کې پر کاغذ راوتلي که مخامخ یې خدای نخسته دې تر منځ کې هغه سره مشابهت راځي دا وباسي د الله د امر په خاطر ټول تصویرانو ته ور ورکړي اوس خو بدبختي دلته زموږ سره وسوه شرک دلته شروع سو مخکې به زموږ د کور ماشومان چې به کله به یې ناوکیانې کولې نو په یو لرګي به یو ګولۍ وتړله هغه شیان به جوړ کړي نو ښه خوند به دوی به ګرځي ساتل اوس یې تا ته بت راوړي په 50 په 100 روپۍ هم در باندې خرڅ کړي کور ته یې بت هم په پیسو در باندې راوړي دومره موږ کم عقله یو په خپلو پیسو مې بت راوړي کور ته مې کښېښوئ شکل لري پزل لري سترګې لري لاس لري غوږونه لري هر څه یې ورکړی دي او پلاره ډېر په مینه باندې وایي دا زما یو کوچنۍ دا زه ولې لرې ته راغله په 500 روپۍ هم رانیولې ده په 1000 روپۍ هم رانیولې ده په 15000 روپۍ هم رانیولې ده په پیسو یې بت راوړي په خپل کور کې واچوي موږ چې دومره ناخبره خلک په خپلو پیسو باندې مې بت رانیولې دي او خپل کور ته مې راوړی ده لهذا عزیزانو د دې تصویر نه لاس واخلي که چا اخیستي رایستلي فوټوشاپ کړي پر دیواله باندې لګولي لرې کړي لرې کړي ختم یې کړي اوس خو زموږ په تاریخي ځایو کې هم آسې جوړ کړي داسې ولاړ سړی یې جوړ کړي تورې په لاس کې داسې ولاړ د ډبرو څه جوړ کړي ای د خدای بنده دا خو کافرانو مشرکین کول ته څه کوې زموږ دا په تاریخي افغانستان کې ته ورشه اوس په دا تاریخي ځای باندې وګوره ته به خپله ووینې سړی به درته ولاړ دا سترګې به یې یخې درته نیولې وي چې لاس ورډکې هغه به د خاورې د خدای لپاره بندګانو د خدای جل جلاله شرک مه کوئ لا تشرکو بالله شیئا د الله سره به شرک کوئ مه د چا لپاره عبادت کوئ مه د چا لپاره خیرات کوئ مه د چا هېڅ مه کوئ دا مه وایئ چې پلانکی سړی یا کلیوال راته ګوري نو زه به ښه ډوډۍ وکړم ښه دعوت به وکړم ښه واده به وکړم دا خو بیا تربور پیغور راکوي وایي کور خراب یې بس پیغور ماته راکوي پیغور کې دې تربور را شریک کړي د خدای تبارک وتعالی سره په صدقه کې تربور هم داخل کړي په واده کې موږ ډوډۍ کوو که نه په دې کې موږ تاسو تربورونه سره شریکوو یاره د تربور پیغور دې ته یو دا شی ور زیات کړه لږ ډېر راوغواړه پلانکی د صدقې دپاره نه کوو دا صدقه ده زړه مې ډېر څه وخت وخت ډېره څه وخت لهذا په کار دا دی چې شرک نه موږ زیات وساتو عبادت ته خدای دپاره خیرات ته خدای دپاره هر څه چې کوئ د خدای دپاره وکړئ